یو دوه به دغه شعرونه مسافرۍ کې اکثر را یادېده چې مسافري ده د کلونو او پردی وطن دی په هر قدم په هر پړاو خولې ته دکه راځي او زه چې له کوره مسافري ته کله هم راځمه زړه مورکۍ ما پسې پورې تر سړکه راځي. ډېر خیار استاذه ارشاد مازدیګر دی او منظرې بابا دی که نه نو ما ته د سایل صاحب یو څو شعره را یادېږي او بیا صدایات معصوم راغلی دی دی ډېر ښه شعر لیکي او د دې سره سره درته ښه انتخاب ښه هم یاد وي. نو مازدیګر دی او مازدیګر چې چېرته هم وي او زموږ د یو شاعر ملګري سره وي نو زه غواړم چې زه خپل شعرونه کم او د هغه شعرونه ډېر واورم که نه خو د سایل صاحب دغه یو دوه درې شعره ورته وایم او بیا صدایات معصوم رو راوړو. ښه استاذه سایل صاحب وایي چې بې جامه خوند نه کوي بې خماره خوند نه کوي بې جامه خوند نه کوي بې خماره خوند نه کوي ړومبنۍ شپه د دیدن دومره خواره خوند نه کوي څو لیونۍ لمحې را پټې که چې کینو سره قصه د مینې د په لاره خوند نه کوي. ما ته د تیر سپرلي نیمګړې قصه یاده ده لا وطن که ګل ګل شي خو بې د یاره خوند نه کوي. نو مازدیګر د استاد او منظرې بابا دی او دا دی ولاړ یو د کوترو د وزرو د فرونو د اذان له یو اواز دی او د مرغو د اوازونو به هم دلته راځي. زما خیال دی ورته ډېر خوند دی جوړ کړی دی خلک راغلي دي خو باقي پاتې صدایات معصوم اورو موږ وایو چې دی موږ ته خواږه خواږه شعرونه ووایي. سلامونه نیکې احترامات نازک خانه ستاسو ډېره مننه د دومرې مینې راکولو جهان مننه او د استاد صاحب د ټولو ملګرو خبرو نه راتېرېږو. دوه شعرونه به ووایم چې مغروره یاره بیخي ترس د زړه کې نه رادرومي ځکه قدم په قدم زه درنه په شا راځمه زما څو ورځې دي په کلي بیا به لاړ شم درنه تا به د حسن دوران تیر وي زه چې بیا راځمه. ډېره مننه او یو څو به نور شعرونه ووایم چې نه قسمونه پېژني او نه واده پېژني چرته چې ښه د ښکلو کېږي نو هغه پېژني ساده سړیه په خبرو د چا متیر وځه دا وفا نه پېژني دا صرف پیسه پېژني او مغروره یاره ته به ښکلی وي خو دومره واوره ما به څلور پېژني هلته تا چې دوه پېژني رقیب سره به دې د کلي څو کسان پېژني له ما سره به دې دا ټوله علاقه پېژني او ستا سید حیات معصوم حالاتو کړلو دومره استاد خبره څه چې اوس د سترګو اشاره پېژني. او دغه څو به نور ووایم چې لکه دا تا چې وکړل داسې څوک جناب نه کوي یاري دوستي کې څوک وړو حساب نه کوي او یاري پالل یا نه پالل هغه یو بیل خبر ده د غیر مخکې سړی داسې وچ جواب نه کوي او د خاموشي مې دا مطلب نه ده چې زور نه لرم په بعضې وخت کې شور ګوره دریاب نه کوي او ستا په سید حیات معصوم تا کم یو ستم کړی نه دی پښتو وطن د ځکه غږ خانه خراب نه کوي. استاذه صدایت معصوم بیټنۍ دی او بیټني په ما ډېر زیات ګران دي که نه حضرت بیټنۍ وایي چې راځمه کلی کور راپسې جاړي چغو باندې مور راپسې جاړي زه د خپلو ماشومانو پټ راوځم دروازه کې ناسته خور راپسې جاړي ارمانونه مې زخمي پرېښول حضرته ارمانونه مې کړي شور راپسې جاړي. نو صدایت معصوم بیټنۍ دی زموږ ډېر ښه ملګری دی او څو شعر راته نور ووایه نو قربان یو دوه به دغه شعرونه ووایم خپل شعرونه چې کلیدل مو سره نه کېږي لالیه تش سلام خو رالیږه کله ناکله او زه دې نه وم خو د غیرو په محفل کې هسې نام مې یادوه کله ناکله مسافري ده د کلونو او پردی وطن دی په هر قدم په هر پړاو خولې ته دکه راځي زه چې له کوره مسافري ته کله هم راځمه زړه مورکۍ ما پسې پورې تر سړکه راځي. قربان ډېر ښه اوس په کینو هلته که نه استاذه ته څه خاندې را خاندې مړه چای اوس مازدیګر دی او چای خو زمونږ د مازدیګرو ګوره ډېره زیاته خوښوي تاسو ته خو چې د شپې سمل یم ستاسو چای او چې سهار پاسې یم ستاسو دوه بجو به یې چای داسې چلو که نه زه ذکر د کوټ ځکه کوم چې زه راځم که نه لکه څنګه چې بونیر ته ځم یا نورو وطنونو ته نورو هغه ته ځم کلو ته ځم ملګرو خواله باچا خان دې خدای پاک وبخي هغه به په هر کلي کې ځان له کور جوړ دی نو مونږ هغه دا مطلب نه و چې تاسو خامخا ځمکه واخلئ او بلاک راوړی یا لخخته راوړی کور دا مطلب و چې یو ښه دوست پکې پیدا کړي ما په پښتونخوا کې په هر ځای کې کور جوړ کړی دی زه چې چېرته هم ځم ما ته څه مسلې نشته دی هغه شپه مونږ د استاد سره و نو دوی 2 بجې به وې که نه
دوی اوس ما ورته استاد زه دلته دمې له راځم او دا قسم یې بس بند کړي او لکه وده کېږو که نه دی وایي ورکه مې ځکه وایي وقاص وي د ګوړې چای پخوي که نه ما ورته د ګوړې نه چې تاسو د هر څه چای پخوئ خو لکه سکمې نه بس یاره دوی د ګوړې چای پخه کړله دته خندله او دته خندله ما لکه دا قصې بند کړئ خو لکه دوی ما ته څه نه وي چې سهار د خوبه پاڅېدو ما ته یې وی چې خبر خو نه یې که نه ما نه وایي ښه ده چې د ګوړې هغه چای دی نه دی څښلی مې ولې مړه وي دومره بدرنګه چای و که نه ما ورته یې مې خلک خیرې ټول کي که نه تاسو ته خیرې ټول نه کوه د چاره جاغه راغه او په هغې کې مې په پتیله کې خلک چای پخوي د ګوړې او تاسو په راغه کې پخ کړی دی څنګه یار خیر ټیک ټاک خیر دوی بابا ته مونږ راغلي دي استاد فعال هم استادو دا به اوس چای پخوي تریخ چای که نه چې دمه مو کي که نه څه شي نورو وا مړه صرف یو ګډ ګډ سکوچي مزیدار یو ترخه چای خیال لري چې سمه ترخه دا خو نه پړقېږي اواز صفا راځي د دې راځئ چای مو پخ کړی دی چای وڅښئ او صحیح چای مې راوړو چای به دې ګورې ښه پخ کړی وي هسې نه چې په پیسو باندې مو وانړې ګورې تریخ چای مې دله پوخ کړو ښایسته دی راته رواج کوه مړه وه نورې به کېږي چای واچوه ډېر ښه یاره استاده رنګ یې ښه دی ښه محمد بلال له کوټ منظري بابا سره تعلق ساتي دته د صابر صاحب دغه یو څو شعر وایم چې د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونی کې لیونی مازیګر ما په جنت خو بدل کړی نه دی د محبت ته مې کدی مازیګر سم د ماښامه تبې ونیومه تا راته کړی وي خیرې مازیګر رقیبانو وبوږنېده ویرېده مونږ چې شي یو بل ته نږدې مازیګر ځان یې ستایې د ځان صفت یې کوو زما غزل یې ما ته وې مازیګر زمونږ کوڅې ته دې کاته روان وې زما صابره ما لیدې مازیګر